نورو ته خوښ کړي. تاسې باور وکړئ دا ښکاري سخت لیکن ډېر اسان دي او ډېر خوندونه پکې دي. که ټګ وي، برګ وي، منافق وي، درواغجن وي، غاصب وي، حرامخور وي، ورځ به دم ستړي وي، شپې به خوب هم نه درځي. او که صادق وي، حق وایي، د حق پالو ملګری وي، خپل کپ بل سره نیمه، څه چې ځان ته غواړي بل ته یې غواړي، څه چې مخامخ وایي پیشی وایي، چې څوک د نه خوښېږي نه ورسره کښېني، چې څوک د خوښ وي ورسره ناسته پاسته کوي. دا منافقت نه کوي چې مخامخ جان او پیشا چې لاړ شي بیا ورپسې لکۍ تړي. نو ښه خوب به کوئ، ښه خوشحاله به ژوند ولرئ او خدای پاک همدا د موږ نه غواړي. نو ښه ملګري ځان ته وساتئ، خپل بچیان ښه وروزئ، صادق یې وروزئ، رښتیا یې وروزئ. خپلو بچیانو سره په رښتیا وچلېږئ، په درواغو ډېر ورته دروغ مه وایئ چې دروغ به نه یې او دروغ به نه یې او دروغ خو به نه یې ویلي او دروغ مه وایه ګناه ده او دروغ په همدې دروغو د هغه لیونی که هغه فکر کوي چې ولا دا دروغ خو ډېر ښه شی دی ځکه ما ورته نه پرېږدي. هېڅ په خپله ورسره سم چلېږه، په رښتیا وچلېږه، په خپله رښتیا زده کوي. که ته درواغجن یې، که مور ورسره درواغ وایي، په خپله درواغ زده کوي. ژوندي اوسئ، ښاد او آباد اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله.